سراج الدین حقانی عربي اماراتو ته په سفر تللی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په لومړي ځل متحده اماراتو ته په سفر تللی دی. نوموړي داسې مهال دغه هیواد ته په لومړي ځل په سفر وځي چې لا هم امریکا د فدرالي ادارې FBI په لیست کې دی او په سر یې نغدي جایزه هم ټاکل شوې ده. د طالبانو کورنیو چارو وزارت د نوموړي سفر په اړه ویلي چې هغه د یو پلاوي په مشرۍ چې د طالبانو حکومت د استخباراتو لوی رئیس مولوي عبدالحق وثیق هم ملتیا کوي، دغه هیواد ته په سفر تللی دی. په خپاره شوي تصویرونو کې لیدل کېږي چې انس حقانی هم په دې سفر کې له نوموړي سره شته. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم په ټویټر ایکس لیکلي دي چې له افغانستانه دغه تللي پلاوي د متحده عربي اماراتو د ولسمشر شیخ محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان سره په یاد هیواد کې په پلازمینه کې وکتل. ښاغلي مجاهد همداراز زیاته کړې چې د یاد هیواد ولسمشر سره دا لیده کاته پرون مازدیګر د جون پر 3 په ابوظبي کې شوې ده. امریکایي چارواکو تیر کال هم د ښاغلي حقانی په تړاو څرګندونو کې ویلي وو چې د طالبانو کورنیو چارو وزیر لا هم د دوی په تور لیست کې دی او په بدل کې $10 میلیونه جایزه اعلان شوې. سراج الدین حقانی ته یو نږدې سرچینې BBC ته وویل چې اوس د نیولو خطر نشته او ښایي سفر یې اوږد وي. سراج الدین حقانی چې د FBI په تور لیست کې له شاملېدو راهیسې د رسنیو پټ و، خو 2022 کال مارچ کې لومړي ځل په رسنیو کې راڅرګند شو. نوموړي له هغې وروسته په ګڼو ډیپلوماتیکو ناستو کې ګډون کړی او ولایتي سفرونه کړي. تر اوسه روښانه نه ده چې نوموړي څرنګه له دغه بندیز سره متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دا هم روښانه نه ده چې ښاغلي حقانی به په دغه سفر کې له نورو چا سره لیدنه کاته وکړي. په دغه هیواد کې د افغان سفارت هم د طالبانو حکومت ډیپلوماتانو ته سپارل شوی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کله خبر. تر بیا هم په الله سپارم. خیر جاري.